سلیمان له خپلو ورونو سره شرط وکړ او د شیشکې له ونې یې خرما راوړه، خو هغوی باور ونه کړه. نو هغه وویل چې زه به خپله شیشکه هم وتړم او درته یې راوړم. ورونو یې هغه لیونی وباله او منع یې کړه، خو سلیمان په خپله خبره ټینګ پاتې شو. هغه یو هوښیار چل جوړ کړ، د لوښو خرڅونکي په شان بدل شو او شیشکې یې په چل کې ونیوله. بیا یې په خپل خره وتړله او کلي ته یې راوسته. ټول خلک ډیر خوشحال شو او حیران وو چې یو کوچنی هلک دا کار وکړه. خو شیشکه یوازې نه وه، بلکې یو ډیر زورور او مکار میړی هم وو چې ښکار ته تللی وو. کله چې هغه راستون شو نو خپله ښځه یې ونه موندله. لور یې ټوله کیسه ورته وکړه. هغه ډیر غصه شو او د انسانانو نښې یې تعقیب کړې او پوه شو چې یو هلک یې ښځه بیولیده. هغه وغوښتل چې کلی تباه کړي. خو وروسته یې فکر بدل کړ او ویې چې د شپې به خلک یو نیسم. په همدې وخت کې د کلي خلک خوشحال وو، خو سلیمان ته خطر محسوسېده. هغه نورو ته وویل، خو چا یې خبره ونه منله. یوه ورځ هغه د لویو پښو نښې ولیدې او پوه شو چې خطر شته. نو پریکړه یې وکړه چې شیشکۍ له کلي لرې بوزي. بله ورځ په خپل خره سپور شو او صحرا ته ولاړ. شیشکۍ ورپسې راغی. Run, faster! Go, go, go! Is Baloo behind us? Don't... او هغه یې ونیوه. Let me go, please! Help! Somebody help me! I can't get free! This is a nightmare! سلیمان ځان بیهوشه وخود. او بیا یې ځان خلاص کړ او په یوه تنګه ځای کې پټ شو چې شیشکۍ ورته ونه رسید. خو وروسته شیشکۍ بیا هغه ونیوه او کور ته یې بوتلو. په لاره کې سلیمان یو بل چل وکړ او شیشکۍ ته یې ویل چې خپله زور وښیي او ونه ټیټه کړي. شیشکۍ رسی ونیوه او ونه یې ټیټه کړه. سلیمان پټ رسی د هغه پښې ته وتړله. کله چې شیشکۍ رسی پریښوده، ونه بیرته سیده شوه او هغه یې پورته وغورځوه او ټپي شو. سلیمان هغه وتاړه او کلي ته د مرستې لپاره ولاړ. خو کله چې بیرته راغلن، شیشکۍ نه وه. ټول حیران شول چې هغه څنګه وتښتید او چیرته لاړ. کیسه دلته ختمیږي او په بل برخه کې به معلومه شي چې شیشکۍ سره څه وشو.